خو د کرکټ لوبه له حرام ری ګټمه وی د بوتل چې دا وی د بوتل چا چوله څنګه خړ پاله صفابي کا اوس ځینې مزه پیرا مې ماشومه تاره ډېره مننه زه د بوتل نه آزاد کړم چې اوس ته څه وایې زه به یې منمه ته خو په هوا کې ګرځې زما کار څنګه وکړې نه زه به ستا کار په ثانیه کې کومه خو د زما خبره واوره زه به ستا درې خبرې منمه ته به زما هره خبره منې او اکا زه به ستا هره خبره منم زما جین نه وه زما پرون چرګه ورکسۍ وه غر ته پیدا کړه سمه ده اکا ورته ګوره اګړو بګړو جین نه ما د ټول دنیا کې چکر راکولی شې یاره ماشومه وړوکی شاعر کارونه ټول غټ غواړې اوس زه ستا دپاره خاص څه کولی شم ځکه چې زما اکا یې ګوره ورته اګړو بګړو زه اکا ورخېږه تا د ټولې دنیا چکر درکړه یاره جرمنان دی څومره ښکلي سیندونه دي ځنګلونه دي سخت خوند کوي تیاره راغله السلام علیکم یاره جین ماما ما خپل کلي ته بوځه ما ښکلی زمونږ کلی دا بېده ما هم در سره بوځه پر ما نام ده السلام علیکم پروره بیا راځه به جین ماما کوز دوه نفرې وې دوی زما خو جنګ ده ته خو زما جوړ یې دوه درې څپړې ووه سمه ده اکا زه خو ستا خاله خبره منم دوی تا سره جنګ و ورته ویل ما کوه که نه ما کله ویلی تا وویله ورته وایم ده ما نه ویلی ورته ویل ما کوه که نه چا ویلی دا جین ماما چې په وخت راغلی ما یې دوی نه خلاص که ما وایي